صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة ترد البلاء. زمانونو ما مخي وجمد طويل ما کله چې به مسلمان یو تکلیف یا یو آفت او مصیبت راشي دا غي د پاره بده سکه هغه د پاره خو یو دا چې ک بیماری وینو دی به ډاکټر ته رجوع کوي یا حکیم طبيب ته د کې علاج مسنون دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل علاج کړی دی او دا وحی په بنیاد دی دا تجربه په بنیاد دی صحابه کرام ته بعضی څه خودلی دي لکه کلونجی خودلی ده چې کلونجی حبة السوداء وتعربه کې وای شونیز وتوي کالا دانه وتوي وی فيه شفاء من كل داء الا الموت او بل روایت کې الا الحرم چې په دې کې ما سوا د بوډاوالي او د مرګ نه د ارسي د علاج شته. د سنا صفت کړي دي د مرګ نه علاوه د هر بیماری علاج دی. د شاتو صفت قرآن شریف کې الله په خپل کړي یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس چې د خلقو د پاره د شفا ذریعہ. نو یو چې بیماری راشي نو پاغه بیماره کې به ډاکټر حکیم طبيب ته رجوع کوي او دا شو. دویم به الله ته رجوع کوي د ټولو نمخ کې به الله ته رجوع کوي او الله ته به درخواست وکړي چې یا الله دا بیماری د داته لرکا ځکه بیماری راوستون کې او لری کوون کې د الله عظیم ذات ته اسباب ولا پیدا کی خدا الله عظیم ذات لرکی او دا الله ذات راولی نو الله ته د ټولو نمخ کی رجوع پکار ده. او کدا سې دي چې ظاهری بیماری نه او غم او تکلیفي نو مسلمان لپاره دي چې الله ته رجوع کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بمسک عائشہ بی بی فرمای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه چې یو پریشان برا یو کار به پریشان کهه بس سره بلاړو مونږ دیو. دریم زمارو صدقه ده. صدقه نبی علیہ السلام فرمای ترد البلاء مصیبت ختمه. یو لوی عالم دی اغلی کلی دی علامه النوخی رحمت الله علیه دا یو کتاب دی نشوار المحاضره پاره کې وی یو خزه او دا غي زوی چې ترک شوی او غیب شوی پته نه لګي او یو زوی نو دا خزه غریب او پسې ګرځیدا او منډه ترړې والي چې یا الله زما دا بچی چا وتختو چای هوا کس شو بچی سره زړه دردي او هغه زمانہ کې به خلکو ماشومان تختول نو بیا به خرصول غلامان به ته جوړ خدای زما بچی به کم دي چا بو اجلی چا غلام به سمج خو ار چا چې څوک نیک سړی وو زما ته دعا پچ زما بچی ما خریږي له خدای واپس راو چته به علماء پس ګرځي د خدای ته به جړل دعاګانې وکول یا الله زما بچی زما غيږي له واپس راو ول ډیر ګران کار دی الله دې مسلمانو ساتي. نو یو ځل دا کور کې ناسته وروټه تا او یو ملنګ یو فقیر په دروازه आवाज وکړ خیر راوړې د خدای په نوم الله مباخا دې فورا یو دوه روټه یا روټه ارسمر چې و ترکاری خد عزت په شکل واغشته او هغه ملنګ یا فقیر یا سوالګر اسو چې وغله ورکو او ته وی داواله د خدای په نوم دی आवाज وکړه خو زما بچی زمانه چې تغیب شوی دی پته نه لګي ډېر کوشش مې وکړ الله ته سوال وکړ چې مال خدای خپل بچی واپس راوړي وی جان هغه وی ښا فقیر الله چې فقیر لاند کور تراله سموده پس خدای غزوی پیدا کړ زینا ورې دعا خدای پاک قبلې او چې کومه دعا کې اخلاصي هغه بیا الله خامخا قبلې خدای دعا د قبلې دوه ور شکلونه دي
دا نه چې تاسو غوښتل خدای غدر کی، کله چې تاسو غوښتل مغه بدر کی خو سمو د پس پیدا کی، کله باغې کې ستا خیر نه داغې نه خشه بدر کی، کله به داغې په ذریعه د نه ګناه لري کی، کله به د آخرت له وساتي. الله ستا په خیر د مو ستا په خیر او شر پويږي موږ نه پويږي. او بل غائب مسلمان چې چاله دعا کوي غائبانه، نو رسول الله مبارک فرمایي دا دعا هم خدای پاک قبول کړي. زوی راغی مور ورته ډېر زیاته خوشحاله وی بچې ستا کم ځای وي خیر، زوی ورته خپل ټولې قصې وکړې با مورې دا ځای ته لاړم دا مې وکړل دا تکلیف دا سخته دا راته د خپل سفره قصې ورته وی. وی مور یو ځل یو ځنګل کې یو ناشنا قصه درته وکړم. یو ځنګل کې مسپیخ شو را باندې لاړم، وی هغه ځنګل کې زه ولاړم چې یو زمری را باندې را خطا شو. وی چې زمری څنګه را خطا شو مې چې خدای دې بلا سره بس وکم. وی زه په ځمکه سم لاستم چې که دا زمری نیغ تیر شو چېرته او زه ترې بچ شم او دې داسې غړمبېږي. وی چې ما ته را نږدې شو د زمري بس زما د دې خېټې د پاسه را ټوپ کو، نو یو سړی ورته مخې ته شو، زمری یې د دې مرۍ نه کلک ونیوه، په هوا کې ونیوه او دا زمری یې داسې د مرۍ نه ونیوه او دیکې ورکړه چې اخوا یې شغال کو، زمري شت والې او برلار یې وکړه وتښتېد. او دې سړي اواز وکړه چې لقمتن بلقمتن، ننوړی بدل پنوړی. دا اواز یې وکړه مورې بس مړو ما چیر پار کړی بیا خو څوک سړی و غیب شو، بیا ما بیا هم نه لیده. بس زمری یې ونیوه د مرۍ نه په ټوپ کې ونیوه، په را ټوپ کې او خو یې شغال که. او دا اواز یې وکړه چې لقمتن بلقمتن، د نوړی بدل پنوړی. مور ورته بچې تا ته یاد ده چې دا کومه ورځ به وي؟ او مورې ما ته یاد ده پلانکي ورځ وه، یا د جمعې یا د خالي یا د اتوار او پلانکي میاشت وه او ټیم کوم وایي پلانکي ټیم. الله اکبر. مور ډېره خوشحاله شوه. وی بچې هم دقه ټیم یو فقیر راغی او ما هغه له نوړی ډوډۍ ورکړه. دقه ټیم چې دا کوم ټیم ته یاد دی، دې ټیم کې هغه اواز وکړه د خدای په نوم، نو ما یې نوړی را واخېسته، روټۍ مې را واخېسته او فقیر له مې ورکړه. او فقیر هلته د تغیبي سړی اواز وکړه چې لقمتن بلقمتن، ستا مور هلته نوړی د خدای په نوم ورکړه، د الله په نوم نوړی ورکړه. نو نن الله پاک د هغې بدل خلاص که، تم نن د شر مخ نوړی وې نو خدای د شر مخ د نوړی نه وساتلې، د هغې لقمې نوړی بدل خدای په نقمه کې بدل کړ. صدقه ناشنا شوې چې رسول الله مبارک فرمایي ترد البلا، مصیبت ختموي. او موږ بیا مو ته رستو رستو کېږو صدقو ته چې کلم تکلیف راغی. زموږ مولوي صاحب خدای پاک دې په قبر انوار نازل کړي، مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه، هغه چې به موږ ناجوړه شو لږ به وکړېرو، خو موږ ته وی بچې یو دم کوئ او یو ډاکټر نه علاج هم کوئ او صدقه لږه ورکوئ. صدقه ډېر بهترین شی دی. وینه دې توی کړه او چرګ دې حلال کړه، ګډ دې حلال کړه، وس دې کېږي غوایي دې حلال کړه، وینه یې توی کړه، غوښه دې په غریبانانو مسکینانو خپلو خپلوانو پارچا تقسیم کړه. دې کې د مالدار او د غریب خبره هم نشته. د الله په نوم دا کار ما وکړه. ته ګوره چې الله ټک پک بدل خلاصوي که نه خلاصوي. موږ صدقې ته نه شي. موږ د بچو د حفاظت دپاره څه نه کوو؟ څونه پیسې لګوو؟ کورونه جوړو، په دیوالونو باندې هغه اوسپنې لګو چې څوک تاوان ونه رسوي، جامې جوړې واسکټ سویټر د اوړي جمې سهولت چې موږ وایو چې د موږ د بچي محفوظ شي. د مال د حفاظت دپاره موږ څه نه کوو؟ څونه پیسې لګو؟ د خپل ځان د حفاظت دپاره موږ څومره پیسې لګو؟ ډېرې زیاتې لګو. او د ټولو نه بهترین د حفاظت شي صدقه، دغه موږ نه کوو. هلته لګو پیسې، بچې محفوظ شي، مال محفوظ، کور محفوظ، زه محفوظ شم، پروا نشته. صدقه رسول الله مبارک وي هغه موږ نه کوو. پیسې دي. زه یو مثال درکړم. یو هلک ناجوړه شي او د هغه دستونه یې ډاکټر له لاړ شي، ډاکټر له نور پیسې دارو ورکړي د دستونو، او ظاهر کې به ته وایې خو خو یې نور هم تباه که غر کې که دستونه خو چې کوي وجود کمزوري کېږي، لاس پې کار نه کوي، بیا خپې رپې ګرځېدې هم نه شي. دی څه وکړل؟ تا ته ظاهر کې دا دارو خطرناک ښکارېږي، وجود یې راله تباه که، بچي نه یې غوښې ودوړولې، بچي یې کمزورې که، لیکن په حقیقت کې هغه جاړه او دارو د بچي د فایدې دپاره هغه دستونه چې هغه فاسده ماده ته یوځي که نه، او دستونه ختم شي، بیا دا د وجود ته ګوره دا به ترقي وکړي
دا بیا معده مزیدار شي کلبه مزیدار شي نو الله ته خشته سړی جوړ کی دغه څه صدقه ده ظاهر کې کوئی سړی پیسې لاړې او قران و یور بالصدقات اخرت کې مغټای دی یوې کجوري نه د غر عمره جوړای او دنیا کې مخله داغي بدل په زیاته ورکای او د سود او د حرام مال مثال څه دی لکه یو سړی لاس پړسې دی دنه پکې نو دی او پیپ دی ظاهر کې خو غټ خالي سرب ښکار او خو لا غټ دی سرب دی لیکن په دنه ګند نه مثال دغه څه زمارو صدقه دا بهترین چیز دی د مصیبت درد د پاره الله سره مصیبت ختمه یو دنیا کې خدای پاک بدل ورکړي خواجه فرید الدین عطار رحمت الله علیه د تذکرۃ الاولیاء کې د رابعه بصری واقع لیکي چې رابعه بصریه مازیګر یو سائل سوالو کا سوداګری او دوه روټه وسره نوکر ته ورکړي دی غریب لا وی دا خدای په نوم یو غوښته ورکړه د الله د نوم نه قربان دوه روټه ورکړي سوالګر الله دې